هغه خفګانونه مجوزونه نه وتی ځکه معرفت الهي نشته د الله صفت په ځان کې راوستل نشته تخلق باخلاق الله پیژنې به الله نومونه به پیژنې الله رحمان و رحیم ده ته به د رحم عامله کوې دوست و دښمن دواړو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې په طائف باندې څو شپې جنګېږي او په آخري ورځو ډېر صحابه زخمیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه د تګ چې ځو به بېرته ملګري ورته څه ویې ته چېرې ورته وکړه چې الله یې تباه کړي دا خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرا په ځای دعا ورته کې خدای هدایت ورته وکړي چې خیرا ورته وکړي خو جهنم ته برابر شو خدای هدایت ورته وکړي مسلمان یې کې د لسمه ورځ چې راغی طالب خلک ټول مسلمان شو د دوس قوم یو صحابي په مکه معظمه کې ایمان راوړی او دی ولې خپل قوم ته دعوت ته چې اسلام دعوت ورکړه یو حضرت ابو هريره ایمان پر راوړ او یو د خپل پلار ایمان راوړ بل څه ایمان را نه و ډېرې خوارې پورې وکړې مدینې منورې زاد الله شرفن ته راځي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي یا رسول الله د دوس قوم ته خیرا وکړه چې الله یې تباه کړي ډېرې خوارې مې پورې وکړې خو چا اسلام نه کړ قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیرا په ځای دعا کوي خدای هدایت ورته وکړي واتو بهم خدای راولې مدینې منورې ته د ډېرو وختو خواري کړې وې دوه نفره مسلمان کړه د رسول الله په یوه دعا باندې اتیا کورنۍ مسلمانې شوې راغله هجرت یې وکړه مدینې منورې ته راغله نو د الله صفات به پیژنې نومونه به پیژنې معنا به په ځان کې پیدا کړې د بعضو اسماء او اثر به په ځان کې راولې الله خالق ده الله مالک ده الله رازق ده چې دا دې وپېژنده نو پتا کې به باید توکل علی الله راشي روزي څوک درکوي الله نوم وپېژنه که نه چې رازق الله ده دا نن چې موږ شپه ورځې به کړې ده په شپه هم لګیا یو په ورځ هم لګیا یو په کور کې پنځه شپږې ټول په دنیا کې وتلي یو د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېدو حتی اسلامي ملکونو خو ته کفري ملکونو ته ورسېدو ولې زموږ خیال دا ده چې که زه خواري ونه کړم زمن به مې څه خوري ځان رازق بولو که زه خواري ونه کړم مسافري ونه کړم د عیال به مې څه خوري که موږ د الله نومونه زده وای او په علامه بروسه وای چې خالق مې الله ده مالک مې الله ده چې امام مور او پلار ظاهري د ما د پیدایت سبب ګرځېدلی دي هغه به وږي او تږي پرېږدي چې مور او پلار موږ دغسې نه پرېږدي وږي هم نه پرېږدي تږي هم نه پرېږدي لوڅ هم نه پرېږدي الله تعالی خو تر مور او پلار اویا چنده راباندې مهربانه ده موږ خو د دغه اولاد یو خو مملوک مال خو د الله یو د الله به څنګه پرېږدي خو دا نوم د الله موږ نه ده زده چې الله دې موږ رازق ده موږ ته خیال دا ده چې ډګري حاصله نه کې تعلیم ونه کې بیا به دا روزي دې کومه خانه کوي چې کاروبار ونه کې روزي به کومه خانه کوي څورونه په سعودي کې دي بل ورور بیا یې سعودي ته نو زه ورته وایم چې اوس خو درې څو لګیا یې په سعودي کې دا څه کوي دا غریبان چې بیا دې کور نه مسافر کوي وای ضرورت خو نشته دا مشر ماته وایي ضرورت خو دې تک ته نشته خو دې لپاره بیا هم چې سبا ورونو ته نه محتاج چې دا یې وګټي سبا به دا ورونه بیا غټه پویایي بیا که سره بیل شو دی به هېڅ شی نه لري چې ورونو ته نه محتاج 1 کروڑ روپۍ لري خو 100 کاله دې باسي د دومره زندګي خو دې نه ده نور چې شته څه لګیا یې ولې دا کنکي به بیا چی خوري لمسی به بیا چی خوري کړوسی به بیا چی خوري داسې خلک شته که نه په دغه مجلس کې چې قرار کینی ټول عمر کینی چې دا موجوده ژوندي اولادونه یې دې ټولې چې خوري دنیا به ختمه شي نو چا غم ورسره ده آئند کړوسی غم ورسره ده د الله نوم معرفت نشته الله نه پیژني چې رازق ما ته روزي څوک راکوي چې ما ته الله راکوي خو ما زوی ته یې الله ورکوي کفارو په خپل بچان د لوږې نه د ډار نه وژل چې دا به بیا چی خوري رب کریم آیات نازل کړ
لا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم واياکم د اولاد د ډاره د لوږې نه مه وژنئ دوی ته م روزي زه ورکوم تا ته یم زه درکوم دوی ته یم زه ورکوم تا ته یم زه درکوم مه یې وژنئ بعضې تفاسیر دلته یوه عجبه معنا کوي وایي دا زمن مرګ امیان کوئ د علم نه یې مه باسئ په دغه نیت چې که دغه تعلیم سکول ونه وي که دغه بزګري ونه کړي که دغه نوکري ونه کړي که دغه مسافري ونه کړي بیا به څه خوري الله قرآن کې علما ناست دي عوامو ته یې مړه ویلي دي که نه دي ویلي مه یې وژنئ مه یې امې کوئ د خدای د معرفت نه یې مه باسئ دغه ډاره چې بیا به څه خوري نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم الله وی تا ته روزي زه درکوم زه ته دیم زه ورکوم کله وی اولاد ته دیم زه ورکوم تا ته زه درکوم نن موږ ټول زمن عمیان کړه ټول زمن ورونه ورېرونه لمسیان په کور کې اتیا نفرې ټول په دغه نجسو دنیا کې لوېدلي ولې بیا به چی خوري مړه یې کړه په ژوند یې مړه کړه د علم نه چې محروم شو د خدای د معرفت نه چې محروم شو رسول یې ونه پېژندو قرآن یې ونه پېژندو قیامت یې ونه پېژندو خو تباه دې کړو که نه نن دغه مسلمان دي کلي په کلي زه خو دا بعضې خبره ده چې اعصاب مې کمزوري دي اوس هم په سر درد شو رانه ویلی کېږي خفه کېږو به نه دا طالبان دا خدای شي دي لکه جاسوسان دي چا حال نه پټوي امامتونه یې په کلیو کې بیا کله کله دلته څه خبرې واوري په احادیثو کې بیا راشي ما ته پټ پوښتنې ته نفقه حلاله نفقه حرامه یوه ګوله حرامه چې وکړي څلوېښت شپې د عبادت نه قبلېږي څلوېښت شپې چې عبادت نشي قبول اثر به څنګه پیدا شي دا نن زموږ زړونه ولې سخت دي ولې سخت دي ژړا ولې نه راځي نفقې خرابې دي عبادت قبول نه ده عبادت چې قبول شي بیا ژاړي تاسو نن مازدیګر چې په ختم کې وایي مازدیګر کې چې څومره ژړاوې وي طالبان ولې ژاړي طالبانو کې ولې ژړا ده ځوان په ځواني کې ژاړي او سپین ږیری په سپین ږیرتوب کې ژړا نه وځي خو زړونه صفا دي نو بله ورځ هم یو امام راغی په دا کلیو کې چې چیرې امامت ته دلته دا خبرې واورېدې نو ما ته وایي چې اوس ما په یو کلي کې امامت دي ټول سپخواره یوه پکې توبه یې ایستلې ده خو نوره لعنت یې ایستلې اوس زه څه وکړم امامت ته ورځم که نه ورځم دا د دغه جهل برکت ده چې کلي کلي ټول سپخواره دي شرمېږي نه رشوت خواره دي شرمېږي نه کلي کلي غله دي کلي کلي غله دي شرمېږي نه او دی بنده حق چې یوه انا وخوري یوه روپۍ دی بنده حق وخوري نه په شهادت معاف کېږي نه په هجرت معاف کېږي نه په حج معاف کېږي په هېڅ نه معاف کېږي چې تر څو پورې په قیامت کې د تا ټول منځونه نه یې وړي روژې او عبادتونه دي هغه ته نه یې ورکړي په هېڅ نه معاف کېږي ټول لګیا دي ځانونه هم تباه کړه که م نه کړه تباه معرفت الهي نشته نو د الله سره به عشق بیا څنګه پیدا شي ای مرغ سحر عشق ز فروان بیاموز آن را که خبر شد خبرش باز نیامد چرګم په سپیده چاو کې تر مخه د یو څو نارې وکړي په دغه وخت کې ملایکې د رحمت نازلېږي نبی علیه السلام یې د چرګ اواز مو چې واورېدو نو تاسې دعاوې کوئ دعاوې قبلېږي ملایکې راځي په دغه وخت کې ملایکې امین وایي او خر چې اواز وکړي دا شیطان ویني اعوذ بالله وایي غصانیک وایي اصل خطاب په موږ ته د چرګان څه کوي چرګان خو مکلف نه ده مکلف خو مولوي صاحب ده مکلف خو خلیفه صاحب ده چې ټول ورځ پردۍ ماڼۍ خوري عزت خلک ورکوي خدای خو د دغه نه پوښتنه کوي ظاهر خطاب چرته کوي ای چرګه د عشق د پتنګ نه زده کړه پتنګ چې اور وویني بیا ژوندی نه پاتې کېږي په د اور نه نوځي عشق د هغه نه زده کړه هغه معرفت څه وخت راځي چې د الله ذات دا صوفیه کرامو کې بعضې طبقاتو ته مستهلکین وایي چې مراحل کې تصوف څه توی کړي
او د انواراتو مشاهده ورته شروع شي، استعداد کمزوری وي، بیرته نزول ونه کړي، عروج وکړي او نزول ونه کړي، خو دا خبرو باندې عام خلک پوهېږي نه چې غټ غټ کې بلک ووایو، نو بیرته چې نزول ونه کړي عروج وکړي د الله په انوارو کې مستغرق شي، چې مستغرق شو د ځان هم غافله شي. په بازار کې د لیوني په صفت ګرځي، کالي به یې ککړ وي، بدن به ککړ وي، اولاد پروا نه وي، د ښځې پروا نه وي، د دوکانو د پټي پروا نه وي، یو شی نه وي ورسره. ولې؟ یو نمونه یې د انواراتو ولیده. اصل عشق، اصل معرفت خو ځان ته خبره ده چې معمولي لږ انوارات ورته شروع شي او هلته بیرته نزول ونه کړي، بیا ذاتې فاني شي، کور اهل عیال هر څه بیا پرېږدي. نن ځکه خلک وظیفې هم نه اخلي، وایي وظیفې سړی لیونی کوي. ولې خلک لیونی دغ ته وایي، خلک لیونی دغ ته وایي چې دنیا ترک کړي. حضرت هارون رشید صاحب حج ته روان ده، د وخت امیر المؤمنین ده، د علاقې خلکو په هر ځای کې استقبالي دروازې ورته جوړې کړې دي، هر څوک استقبالي ته راغلي دي. یو لیونی هم راوتلی ده د روډ غاړې ته، خلک یې لیونی بولي. هغه ته وایي ته څه کوې دلته؟ وایي ما باندې څه کار لرئ؟ هارون رشید صاحب په اوښ سپور د دغه وخت خو هغه سفر په اوښ کې و، خو د اوښ دپاره هلته ځان ته د کوچیان وروڼه په خبر دي، هودج ورته وایي یو ډولۍ بیا په کالیو کې په رختو کې پټوي، په دغه ډولۍ کې ناسته بډیګاټان ورسره دي، نوکران ورسره دي، لیار یې صفا کوي چې مخ ته مه راځئ لکه دا نن سبا چې پرون خپل مور نه پېژندو، نن بیا ټول خلک منډې وهي مخې ته ټکوي، هله چې پلانکی صاحب راغی لیارې خالي کوي. دا مخ ته منډې ورته وهي، لیارې ورته صفا کوي. چې دلته راورسېدو دغه لیونی غږ وکړ یا امیر المؤمنین، بیا یې غږ وکړ یا امیر المؤمنین. یغه چې هغه پرده د سر نه لرې کړه، ویې کتل چې ملنګ ولاړ د هارون رشید صاحب خو بزرګ و، داسې پاچا خو نه و چې لمونځ یې نه کوه، خو بزرګ د وخت و. یغه ورته ویل لبیک یا مجنون، په خدمت ولاړ یم تا ته، ای لیونیه څه وایې؟ هغه ورته وایي چې ما ته خو چې حدیث مبارک را رسېدلی، پیغمبر علیه السلام چې حج ته تلو ډېر په عاجزي روان و. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه اوښه باندې سپور و، د هغه اوښې په کته باندې هسې زوړ څادر پروت و چې په 4 روپۍ اخیستی و. په کور کې په کوټه کې په پیزي پروت ده، پیزه یې په څنګو ننوتلی، چې حضرت عمر فاروق ویني ورته ژاړي چې دعا وکړه خدای ته چې الله دنیا ډېره کړي. کسرا او قیصر کفار دي او دومره په عیش و نعش کې دي، او ته د خدای پیغمبر یو بستره نه لرې. هغه ورته یا عمر تم دا وایې په دې نه یې خوشحاله چې دوی ته خدای کفارو ته دنیا ورکړې او موږ تاسو ته آخرت راکړی؟ حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه د اوښ د کتې لاندې چاچي دا کوچیان د ځل ورته وایي که څه ورته وایي چې ویده کېدو به کېناستو به یې ځان ته به اچوه، چې په سفر به تلو په اوښ یې اچوه، دغه یې ګزاره وه، دغه یو شی یې درلود. نو تو یا امیر المؤمنین، حضرت نبی علیہ السلام خو ډېر په عجز روان و بیت الله ته، د خدای حرم ته. هلته به ډیګاټان نه وه، هلته الیکه الیکه لانې نه وې، ته د خدای حرم ته روان یې او دومره په دبدبو باندې روان یې. چونکې زړه صفا و د هارون رشید صاحب. دا خبرې دومره اثر په وکړو چې ظاهره د خلکو په عنوان لیونی ورته لیدی کېدو، دې خبر چې دستي په ژړا بنا وکړه. او د ډېرې ژړا نه بعد بیا ورته تا ته خو خلک لیونی وایي، دا څومره قیمتي خبر تا وکړه؟ هغه ورته چې خلکو مې چې لیونی بولي، اما دنیا پرېښېده، الله په عشق کې پانی یم، ته مې ولې لیونی بولې؟ ته خو یو اهل الله یې. بیا هارون رشید صاحب ورته وایي څه نصیحت نور هم راته وکړه. دی ورته 2 اشعار وایي، مضمون یې دا ده، وایي په دغه دولت، په دغه حکومت، په دغه روپیو په قدرت مه نازېږه، دا ټول بې وفا دي، پانې کېدونکي دي. 2 مضمون ورته وایي
چې د بل کټ دې په ولې واخیستې بل په جنازه کې روان شوې په دا پوه شه چې تا هم داسې ورځ را روانه ده په دنیا کې د پاتې کېدن نشته. بیا هارون رشید صاحب ښه ډېر وژړل. وروسته بیا هارون رشید صاحب ورته وایي زه به څه روپۍ د بیت المال نه درته مقررې کړم چې اتا د نفقې بندوبست په ملنګ د خدای د سر پورته کو اسمان ته او ویل سبحان الله د کوم خدای چې ته بنده یې د هغه خدای زم بنده یې تا ته روزي درکوي ما ته به نه راکوي ملنګ خو الله یې پېژندلی و چې الله د ما رازق ده الله د ما مالک ده الله د ما خالق ده اب ما ته روزي راکوي چې ژوند دې پیدا کړی وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ژوندی سره شی په دنیا کې نشته مګر الله به رزق ورکوي ټولو ژوندی سره ته چې الله یې ذمه اخیستې ده زه یې دا بیت المال ته څه ضرورت لرم. دا مدارس د علم دا د دغه معرفت ځای ده خو یو خبر شته هغه دا چې دغه علم په زړه کې ځای ونیسي. علم اگر برتن زند ماری شود علم اگر بر دل زند یاری شود که په علم ظاهر شو شا برابر شو ظاهر لباس برابر شو د خلکو توجه خو ته واوښته خلک خو د قدر کوي شکرانې او روپۍ او قدرونه درکوي مېلمستیا او هر څه درکوي ما ته الله دې اجر ورکړي په 15 ټکه خلکو موټر اخیستی هر څه درکوي خو که دا علم صرف د ځان د شو دپاره شو مار دغه به د جهنم ته بیایي او الور به په هغه عالم خدای مدې وساتي د جهنم ګرمېږي اول اور د جهنم به په هغه عالم ګرمېږي چې علم د خدای د رضا دپاره نه کړی خو چې که په زړه کې ویني او بیا یارې شود ملګری ده بیا د الله ته وصل کوي بیا د جنت کې هغه مقامات نصیب کوي چې تر نورو جنتیانو نه 100 درجې د علماو پورته دي. موږ او تاسې باید علماو سره تعلق پیدا کړو علماو مجلسو کې کینو زمن طالبان کو ورونه ورېرونه طالبان کو لمسیان علم ته ورکو دا چراغ کور ته راوړو دا رڼا خپل کور ته راوړو د چې نه چې د فلانکي ملک په کور کې برق بل ده موږ ټولې محلې دپاره باسته په توره تیاره کې ناست یو هر سړی کوشش کوي برق ځان ته تېروي موږ خپل ځان ته تیاره ده او د بل په رڼا باندې اکتفا کوو. دا علماء دا د نبی علیہ السلام وارثان دي رسول الله رحمت نو ټولې دنیا ته وارثان هم رحمت دي خواري کوي سوال او زاری کوي بیا خلکو ته جلسه جوړه کوي خرچې غریبانان په چندو پیدا کوي. یو ملک چې موړ وي په دا مجلس کې ناست وي زه به اوس غږ په وکړم چې ته د ما سره لاړ شې د مدرسې دپاره د تا چې کوم شناخته غټ خانان دي ته چې ورته ووایې د چندې نو ډېره چنده به راکړي څوک به دغه ته زړه ښه کړي یو ملک یو مالدار به دغه ته زړه ښه کړي ولې شرمېږي شرم ده زه موړ سړی یم مالدار یم څنګه بل ته سوال ته ودرېږم. دا د عالم عزت تر ځان کم بولي چې فاسق و فاجر ته هم ولاړې غریب ګرخیلې ته هم ولاړې هر چا ته ولاړې زارې کوي چندې کوي سوالونه کوي جماعت جوړوم مدرسه جوړوم د تا زمانو ته تربیت کې درکوم. خدای پاک دې موږ تاسو ته چې د کوم مقصد دپاره پیدا یو هغه د الله را باندې وپېژني پیدا د خدای د معرفت دپاره یو د الله د عبادت دپاره یو دغه معرفت الهي مو د خدای پاک نصیب کړي چې الله وپېژندل شو اتباع ذاتي اسانه ده چې الله وپېژندل شو اتباع اسانه ده. نور د خدای پاک دا موږ تاسو راته دا خبرې اته د خپل رضا لپاره وګرځي تاسو به خپل ځای په ځای کې نه دا ډېر جګیږي او ټیټیږي ما دا نه پس ډېر خبيث شي ده چې دا خلک ډېر ورته ټیټو جګیږي د ځان غټ سړی دی کېږي موږ ما بربادوي موږ سره معاونت وکړي د اصلاح چې موږ اصلاح شو معاونت په طغیان کې مره کړو چې دا هر ساعت جګیږي او ټیټیږي کله د شي چې دا نفس ډېر غټ ځان ورته ولې شي بربادیږي نو هلاکت ته مو ور پرېږدي تاسو خپل ځای باندې کېنئ
کمونیستانو اجازه کړه زه دا اوس موجود مزاج ټول ریږدم شروع کړ هغه اصحاب ګولې دا دوايي مم ته نو زه بیا کتلم ته اجازه وکړه ان شاء الله البته بلګ آرام کوم البته بیا جمعې پر ورځ باندې لری ځای نه خلک راځي خو تاسو په څوک هم نه جګیږي خپل ځای باندې کېنه او اخر